أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. ورونو نو ابو لهب په داسې مرضی مرسو چې خلک یې پښتنې ته هم نه ورتله، حتی پس له مرګه اولادونه د شخېدو د پاره نور نږدې کېده. په هغه خونه کې پروت وو، څو وپړسېدی او بوی وکړي. خلق ویل که څه هم داسې وي خو پلار دغسې نسی پرېښولی. څو زامن یې مجبوره سوه، هلته یې یو غار وکیندی او د یې په اوږدو لرګو ورپورې وهي او د لرې یې ډبرې پر وغورځولې. د یې په هغه خونه کې په ډبرو پټ کړي. دا د ابو لهب خبیث مرګ و. موږ مخکې درته ویلي وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته نفر ولېږل چې هلته د مسلمانانو د کامیابی خبر ورکړي. دغه زیری کوونکي دوه نفره وو چې یو یې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې په مدینه منوره کې د عالیه یعنی لوړ طرف اهل خبر کی، او بل یې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د مدینه منوره د کښته طرف اهل خبر کی. دغه دوه نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوښه سپاره دي، په مدینه منوره کې ګرځي او د فتح او کامیابی زیری بیانوي. مګر د دوی دغه د زیری د بیانولو طریقه د عادت څخه مخالفه و. هغه دا چې کوم وخت چې دوی مدینه منوره ته ورسېده ناره وهي، ابو جهل ووجل سو، عتبه ووجل سو، شیبه ووجل سو، فلانی 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 د خلکو نمونه یادوي ووجل سو. د مکه مکرمه د مشرکانو ټول سرداران یادوي. اول خو دا معقوله نه ده چې ټول دي وجل سوي وي، او بل د مدینه منوره خلک خبر و چې مسلمانان قافلې ته وتلي دي، نه جنگ ته. نور حال خو بیا وهغو ته نور معلوم. نو ویل د قافلې او د قریشو د سردارانو یې سره څه، او دا نفر څنګه ووجل سو. او دغه زیری کوونکی نفر نور هم و خبره ته تفصیل نور کوي. رهیدي او دغه ناره وهي فلانی ووجل سو فلانی ووجل سو. د شاوخوا لویان او کوچنیان په پسې دي. حتی د مدینه منورې کوچنیان یې د بیتو پر قسم وایي قتل ابو جهل الفاسق. ترانه ځینې جوړ کړه. د مدینه منورې کفار، منافقین او يهود دا خبر نه مني. وایي دا څنګه خبره ده؟ دوی قافلې ته ولاړه او د هاخوا دا خبر راوړي چې د قریشو د سردارانو څخه او یا نفر په یو ور فنا کیږي. دا د چا زړه ته نه لويږي. نو کفارو او منافقینو ویل دغه نفر درواغ وایي، او په حقیقت کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی دی د دوی په قول. او د دې دلیل هم دا دی چې دغه دوه نفر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر اوښه راغلي دي. صرف مسلمانان غواړي چې په مدینه کې خلق سره ونه پاشل سي، نو یې دغه خبر راوړی دی. دا بیا د يهودو او منافقینو اوازې وي چې په خلقو کې خبرولې. اوس د مسلمانانو د فتح او کامیابی په عوض د مدینه منورې په کوپارو کې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی دی. یو منافق و یو صادق مسلمان ته دغه خبره وکړه، خو هغه صادق مسلمان ورته ویل دغه خبرو څخه خلاص واخلي، کنه والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به در خبر کم. بیانو کفارو دغه خبرو څخه لاس واخیستی. خدا خبر چې د مدینه منورې او واقعي مسلمانانو ته ورسېدي او دا یقین سو چې مسلمانان کامیاب شوي دي، نو ټول د خوشحالۍ په کالو کې نه زایده، او د مدینه منورې ټول اطراف د الله اکبر په تکبیر او د لا اله الا الله په تهلیل رېږدېدل. او د مسلمانانو هغه مشران چې په مدینه منوره کې پاتې شوي و د بدر ولارې ته ورووته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال وکړي او دغه فتح مبارکي ورته وایي.
اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته د مسلمانانو د کامیابی خبر هغه وخت را ورسېدی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لور رقیه رضی الله تعالی عنها هغه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه و خاوري واړولې چې د هغې د مریضۍ په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عثمان رضی الله تعالی عنه پرې ایښی و او زه هم د هغه سره د کومک د پاره پرې شولم. ورونو لکه د مخه چې مدرته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له جنگ درې شپې په بدر کې تیر کړې او د مخه تر بارېدو د هغه غنیمتو په سبب چې په جنگ کې پلاس ورغلی و په مسلمانانو کې اختلاف پیښ شو. کوم وخت چې دغه اختلاف شدید شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه چې د خلقو سره دي ټول راوړي او دلته کښېږدي. خلقو هم ټول راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېښول او بیا دغه مشکل د حلولو د پاره وحی نازل شوه. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه دی وای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووتلو او بدر ته حاضر سو او بیا د ولشکره سره مخامخ سو. الله عزوجل دشمن ته ماته ورکړه. ځینې خلک په دشمن پسې و چې شړل او وجل او ځینې خلک د غنیمتو په ټولولو مشغوله سو او ځینې کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې د پاره ولاړ و چې دشمن حمله پر ونه کړي. کوم وخت چې شپه سوه د لشکر د خلقو په مابین کې خبرې شروع شوې. هغه کسان چې غنیمتونه یې ټول کړي و ویل دا غنیمتونه زموږ دي ځکه موږ ټول کړي دي بل څوک حق نه پکښې لري. او هغه کسان چې په دشمن پسې تللي و هغه ویل تاسو تر موږ نه یاست حقدار ځکه موږ دشمن پسې واخیستی او شکست مو ورکړي. او هغه کسان چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیره کړي و هغه ویل موږ پر دې بیریدلو چې دشمن به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړي نو موږ په دغه مشغول شو. الله عزوجل دغه فیصله د پاره د سوره الانفال اول نمبر آیات نازل کی چې فرمایي يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انفال يعني غنیمتونه. انفال جمع د نفل ده او غنیمتو ته په دې سبب نفل ویل کیږي چې دا د الله عزوجل د طرفه یو ورکړه او عطا ده. نو الله عزوجل فرمایي چې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ستاسو د غنیمتو په باره کې پوښتنه کوي و دوی ته ووایي چې د غنیمتو مالونه خاص الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره دي چې د شرعي اصول سره سم یې تقسیم کړي او تاسو د الله جل جلاله څخه وبېریږئ او د هغه حال اصلاح وکړي چې تاسو په مابین کې دی یعنی په خپل مابین کې دوستی سره وکړي مخالفت او نزاع پرېږدئ او که تاسو په حق سره مؤمنان یاست د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم ومنئ. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې درې شپې تیر کړې نو یې د لشکره سره د مدینه منورې و طرف ته حرکت وکړي. بندیان ورسره دي او هغه غنیمتونه چې د مشرکانو څخه اخیستي دي ورسره دي او د غنیمتو د ساتلو مسؤلیت عبد الله ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مقرره کړي. کوم وخت چې د صفرا تر تنګي تیر سو هلته پر یو غونډي چې د تنګي او النازیه په مابین کې و واړول او دلته غنیمتونه پس له هغه څخه چې خمس یې ځنی وېستي په مساوي او برابر ډول سره پر لشکر وویشل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر سره و الروحات ورسېدي دلته د هغه مسلمانانو سره یو ځای سو چې د صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال او د فتح او مبارکۍ ته راوتلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر ته شراغلی او د فتح مبارکي وای. د لشکر څخه یو ځوان و هغه راوتلو خلقو ته وویل پر چی مبارکي راته وایست. د یو څو سپینجرو او زړو خلقو سره مخامخ سو ومو وهل ومو وجل او په 2 ساعت کې جنگ پای ته ورسېدی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرې څخه ومسل او ویل ای وراره داسې مه وایه هغه خلق د قوم مشران و. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تویل یا رسول الله حمد دې هغه الله لروي چې ته کامیاب کړې. په والله یا رسول الله د بدر څخه زما پاتې کېده په دې سبب و چې ما هیڅ دا ګمان نه کاوه چې ته د جنگ او لشکر سره مخامخ سې، بلکې زما یقین دا و چې فقط یو قافله ده. که زه په دې پوهېدلای چې ته د دشمن سره مخامخ کېږې هیڅ کله به نه وای پاتې سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته، ته رښتیا وایې، صحیح ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته په داسې حال کې داخل سو چې په جنگ کې بری حاصل کړي او کامیاب شوی وو. په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا د اسلام ټول دشمنان ځنې وبېرېده او د اهل مدینه څخه ډېر خلق و اسلام ته داخل سو. او په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق او د نور ملګرو پښکارا او ظاهر سره ایمان راوړي، خو په حقیقت کې هغه گمراه او هغه کافر وو. او هغه د جنگ بندیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر راتګ یو ورځ وروسته مدینه منورې ته راوستل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اصحاب وویشل او د ښه گزارې سپارښت یې پر وکړي. نو صحابه کرامو په خپل خرما خوړل او بندیانو ته به ډوډۍ ورکول. تاسو پوهیږئ چې هلته ډوډۍ تر خرما ډیره معتبره و. د هغه وخت ډوډۍ لکه د نن ورځې غوښې. نو اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سپارښت په سبب دوی ته ډوډۍ ورکول او په خپل خرما خوړل. او خرما خو هغه به قدر شی و چې دوی وخپلو بودګانو ته هم ورکول. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته ورسېدی او بندیان هم راوستل شو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب سره د بندیانو په باره کې مشوره کوي چې څه ورسره وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دغه خلق د اکا زامن زموږ قوم او زموږ ورونه دي. زما په فکر چې د دوی څخه فدیه واخلو او الایکو. نو دغه شی چې موږ د دوی څخه اخلو زموږ د پاره به پر کفارو اقتصادي قوت سي او ممکن الله عز وجل و دوی ته هدایت وکي مسلمانان سي. نو زموږ د پاره به بازو او قوت سي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته مخ ورواړو ویل تسوا یا ابن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وای ما ورته ویل زما رایه د ابو بکر د رایه څخه مخالفه ده. زه بیا وایم چې ماته اجازه راکه چې د فلانی غاړه ورپریکم. د خپل اقرباو څخه د یو نوم یاد کی چې مشرک او په دغه بندیانو کې وو. او علی ته اجازه ورکه چې د عقیل ابن ابي طالب غاړه ورپریکي چې عقیل د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورور. او حمزه ته اجازه ورکه چې د خپل ورور فلانی غاړه ورپریکي. او د بندیانو څخه هر یو وهغه خپل قریب او دوست مسلمان ته پلاس ورکه چې هغه ووجني. دا د دې لپاره چې الله عز وجل ته وشکاره کو چې زموږ په زړه کې د مشرکانو او د هغو د سردارانو رئیسانو او مشرانو سره دوستي نشته که څه هم زموږ اقرباوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر خوښ و او هغه چې ما وویل هغه نکړه قبول، ځکه د عمر رضی الله تعالی عنه پرای کې ډیر شدت پروت و. او د نور اصحاب کرام رایه هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل سره نظر او رایه و. نو فیصله پر دې وسوه چې د فدیه په مقابل کې به بندیان الکو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه ته حال ولېږي چې راسي خپل بندیان مو د فدیه په مقابل کې بوزي. په دغه باره کې الله عز وجل د سوره الانفال وشبته او اتشبته نمبر آیاتونه نازل کړه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هغه اصحاب کرامو ته چې دغه نظر یې خوشاوه عتاب او ملامتي و. الله عز وجل فرمایي ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا
والله يريد الاخره والله عزيز حکیم. یعنی نبی لره دا نشایي چې دی بندیان ولري تر هغه وخت چې دی په مځکه کې قوي سي. یعنی د مخه تر دې چې د کوپارو په ډیر وجلو او زخمی کولو نه یې قوي سوی، دا نه د پکار چې بندیان ونیسي او فدیه ځنی واخلي. دا اول او ابتدایي جنگونه دي، دلته باید شدید و اوسه. تاسو د فدیه په اخیستلو د دنیا د اسباب اراده لري او الله جل جلاله تاسو ته د کفارو د وجلو په سبب د آخرت د ثواب اراده لري. او الله ډیر قوي، غالب او ډیر حکیم دی. ټول کارونه په حکمت سره دي. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. کداغه حکم چې د الله جل جلاله د طرفه په خواله لیکل سوی دی نه وای، نو خامخا به تاسو ته د دغه فدیه اخیستلو په سبب ډیر لوی عذاب درکول سوی وای. د دغه آیاتو تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناستو او ژړل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه د ژړا د سبب پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف ورته تلاوت کړ. هغه هم ورسره په ژړا سو، ځکه دا د هغه نظر هم وو چې فدیه دی واخیستل سي. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي شپه تیر سوه او په سهار کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم. که ګورم دوی دواړه ناست دي او ژاړي. ما ورته وویل یا رسول الله خبر مې که ته او ستا ملګري پر څه شي ژاړئ؟ که داسې کار و چې په ما پورې هم تعلق درلودی زه به هم وژاړم، او که په ما پورې تعلق نه درلودی ستاسې د ژړا دپاره به در سره وژاړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زموږ د ژړا سبب هغه د فدیه د اخیستلو رایه ده چې ستا ملګرو راته وویل، او ماته د دوی عذاب تر دغه درختې نږدې راښکاره سو. هلته نږدې یوه درخته وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغې ته اشاره وکړه. او دا چې الله عز وجل فرمایي لولا کتاب من الله سبق، یعنی که د الله عز وجل د طرفه د مخه د فدیه حکم نه وای لیکل سوی، نو دغه د فدیه حکم د مخه چیرې لیکل سوی وو؟ هغه د سورت محمد په 4 نمبر آیات کې دی چې الله عز وجل فرمایي فاما منن بعد واما فداء. یعنی کوم وخت چې مبندان ونیول یا تاسو فدیه ځنی واخلي یا مفت الکی چې مسلمان بندیان په خلاص کی. نو څنګه چې دلته د بندیانو څخه د فدیه اخیستلو اجازه و، نو ځکه عذاب نه ورکول سو او عتاب په دې سبب ورکول سو چې د مخه تر دې چې مسلمانان په مځکه کې قوي سي بندیان یې ونیول، او بل فدیه د هغو کسانو څخه قبول کړه چې یوازې د جنگ بندیان نه و بلکې د جنگ لوی مجرمین و. حتی د نن ورځې دولي قانون هم د جنگ مجرمین بیل محاکمه نه پریږدي او د جنگ پر مجرمینو غالبا د اعدام یا ابدي بند حکم راوځي. خیر، الله عز وجل دغه فدیه اخیستلو عفو ورته وکړه او فدیه شروع شوه. او د یو بندي فدیه 4000 درهم و، 3000 درهم هم و، حتی 1000 درهم هم و. د بندي و حال ته قتل کېده او اهل مکه د لیک او لوست خاوندان و، یعنی باسواده و، او د اهل مدینه لیک او لوست نوزده. نو هر هغه بندي چې فدیه نه درلوده و هغه ته به د مدینه منوره د هلوکانو څخه لس هلوکان ورکول سو چې لیکل او لوستل ورزده کی. کوم وخت چې به لیک او لوست ورزده کړه دغه فدیه او بندي به پریښاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو بندیانو سره احسان هم وکړي چې به له فدیه الکړه، چې د هغې جملې څخه یو مطلب ابن حنطب او بل صیفی ابن ابي رفاعه. هغه ویل زه په مکه مکرمه کې مال لرم، تاسو ما پرېږدئ چې مکه مکرمه ته ولاړ سم، وعده ده چې خپل فدیه به درته رالیږم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دای پرېښاوه چې ولاړ سي. دغه نفر بل قصه هم سته چې په ورسته کې به درته راسي. دغه رنګ یو بل نفر چې ابو عزه
الجمحي ورته ویل کېده چې د لونو پلار وو، مال او پیسې هم نه درلوده، غریب سړی وو. دغه نفر هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیل فدیه پریښاوه او ده هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده وکړه چې هیڅ وخت به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په جنگ کې اشتراک نه کوي، مګر د خپل وعده څخه مخالفت وکي او د مسلمانانو پر ضد په بل جنگ کې اشتراک وکي او بیا په بندیانو کې ونیول شو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوستي نو دا ویل کته دا وار ما الکه وعده در سره کوم چې بل وار بستاسي پر ضد په جنگ کې ګډون نکوم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهور قول ورته ووایه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، یعنی مؤمن د یو غاره څخه دوه واره نه وهل کیږي. نو یا ابو عزه ووشي او ابو العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوم او د زینب رضی الله تعالی عنها خاوند وو، بیل فدیه په دې شرط پریښاوه چې زینب رضی الله عنها ته د هجرت اجازه ورکوي، چې دغه قصه به لږ وروسته په تفصیل سره درته بیان. اوس نو فدیه شروع شوه. هر یو د مشرکانو څخه د خپل دوست او قریب په بدله کې فدیه را لېږي او هغه بندي خلاصيږي. بیل ابو سفیان څخه چې په خپل د زوی هم په بندیانو کې وو، ځکه ابو سفیان امر کړی وو چې څوک به فدیه نه لېږي چې د مسلمانانو نور طمع پیدا کیږي. مګر چا د ابو سفیان خبره ونه منل، که څه هم په اول او شروع کې خلکو یو څه صبر وکړي، فدیه نه لېږل، خو آخر مجبور اسوه، اولادونه او اقربا یې نور یې صبر نسوای کولای، هر یو خپل بندي په فدیه خلاصاوه. مګر ابو سفیان هغه خپل خبره په خپل نسوای ماتولای، نو یې انتظار کاوه څو یو د مسلمانانو څخه چې سعد ابن نعمان نومېدی مکه مکرمه ته د عمره د پاره ولاړی، ابو سفیان هغه نفر ونیوي او بندي کړي. د عربو په تاریخ کې اول عمره کوونکی دی چې بندي کیږي. خلقو ابو سفیان ته وویل: ته څنګه داسې نفر بندي کوي چې عمره ته راغلی دی؟ که خلق ستا په دغه عمل خبر سي بیا څوک حج او عمره ته نه راځي. ابو سفیان ویل: که څه هم خلق حج ته نه راځي، خو زه تر هغو نه ایله کوم چې زما زوی را ایله نکي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د ابو سفیان زوی دغه مسلمان په بدله کې ور ایله کړي. ورون لکه څنګه چې د مخه مو درته ویل چې ابو العاص ابن ربيع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوم چې د زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میړو هم په بندیانو کې وو. زینب رضی الله عنها د مخه تر بعثت یا د مخه تر دې چې د مسلمانو شذو نکاح د مشرکانو سره حرامېده، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش او غوښتنه ودغه ابو العاص ته په نکاح ورکړسوه. او پس له بعثت خدیجه رضی الله تعالی عنها او د دې ټول لونو ایمان راوړي، مګر ابو العاص پر خپل شرک پاتو. د بدر په جنگ کې د کفارو سره راووتی او په بندیانو کې ونیول شو. څنګه چې ابو العاص داسې څوک نه درلوده چې د فدیه ورکړي، او زینب رضی الله تعالی عنها هم مال او پیسې نه لري چې د فدیه د پاره ولېږي، نو یې د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها چې تر هجرت د مخه و پاتوي و یو امیل یا د غاړي هار ورسره پروت و چې ودیته د دې د واده په شپه ور کړیو. نو یې هغه امیل د یو څه نور مال سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې دایې د ابو العاص فدیه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه امیل ولیدي، خدیجه رضی الله تعالی عنها یې ورپیاسوه او ویژړل. هغه شذې ورپیاسوه چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره کومکونه کړی و. د علیه الصلاۃ والسلام سره 25 کال ژوند او فداکاری کړی و. نو صحابه کرامو ته وویل: کبو خوشوي چې د زینب بندي ور الکی او مال هم برته ورکی شبوي. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب ابو العاص الکی او هغه مال هم برته ورسره ورکی.
دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو العاص بل فدیه الکی نو ابو العاص دا پر ځان لازم کړ چې زینب رضی الله تعالی عنها باید پرېږدم چې هجرت وکړي مدینه منوره او خپل پلار ته ورسي. کوم وخت چې ابو العاص مکه مکرمه ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه او یو بل نفر د انصارو و مکه مکرمه ته ولېږل چې زینب رضی الله تعالی عنها راولي او دوی ته وویل چې تاسو په یعجج کې اوسئ. یعجج د یو ځای نوم دی چې اته میله د مکه مکرمه څخه لري دی. نو ویل تاسو په یعجج کې اوسئ ترڅو زینب رضی الله تعالی عنها درته راولي او بیا یې دلته راولي. نو دوی دوه هم رهیس و او دا رهي کېدل یې تقریبا یو میاشت تر بدر وروسته و او هغه ځای ته ورسېده چې ورته ویل سوی و. ابو العاص چې د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته ورسېدی زینب رضی الله تعالی عنها ته اجازه ورکړه چې د خپل پلار و طرف ته هجرت وکړي او زینب رضی الله تعالی عنها هم د خپل کار په سمولو شروع وکړه. په دغه وخت کې هند چې د ابو سفیان ښځه و او د هغه عتبه لور و چې په بدر کې وژل شوی و ورته راغله او ورته ویل یا بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبر اسوم چې ستا اراده ده چې د خپل پلار و خواته ولاړ سې. زینب رضی الله تعالی عنها وبېرېده چې راوبه می ګرځوي نو منکر اسوه. هند ورته ویل اې د اکالوري ما منکر کېږي هغه د نرانو اختلاف او جنگونه د شذو مابین ته ناراضي هغه د حقوق کار دی خو کته په دغه سفر کې و پیسو یا کم سامان ته ضرورت لري راته وای چې در پوره کم اسما سره سته. زینب رضی الله تعالی عنها وای چې دغه خبرې پرشتیا کولې خو زه بیریدم او د دې څخه منکر وم چې مدینه منورې ته ځم. کوم وخت چې زینب رضی الله تعالی عنها د سامان د برابرولو څخه فارغ شوه نو کنانه ابن ربيع چې د دې لور وو او شی راوستي او دای پر سپره کړه خپل غشي او لندې ور سره واخسته او په سپینه ورځ داره هکړه. قریش په دې قصه خبر شو او په سراوه وته په زیتوا کې چې د یو ځای نوم دی په ورسېده. اول هغه څوک چې زینب رضی الله تعالی عنها ته ورده مخسو هغه حبار ابن الاسود وو او پر زینب رضی الله تعالی عنها یې نیزه پورته کړه. دا وبېرېده او د ډېری بیرې څخه هغه کوچنی چې د دې په نس کې وو ولوېد. کنانه ابن ربيع اوس چوکي غشي او لندې واخسته ویل والله چې هر یو رانږدې سي مګر دغه غشي د هغه په نس کې وي. قریش ځنی وګرځیده خو ابو سفیان د خبرو د پاره ورده مخسو ویل دا د شکار ونه کوي چې شذ د پسپنه ورځ د خلقو په حضور راويسته او تاته هغه زموږ غم او مصیبت هم در معلوم دي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د لاسه راته پیښتي خلق بوای چې لوري زموږ د ضعف په سبب ورولېږل نو دا زموږ د پاره پیغور دي او د دې راګرځول مشتکمه فائدہ هم نه را رسوي مګر ته داسې وکړه چې شذ بیرته مکه مکرمه ته راوله چې خلق وایي هغه دی موږ بیرته شذ را وګرځول بیا یې بیرته د شپې بوزه او پلار ته وروله. کنانه هم بیرته را وګرځېدی او زینب رضی الله تعالی عنها څو شپې په مکه مکرمه کې تیر کړې او بیا یې یو شپه د شپې وېسته څو زید ابن الحارثه او د هغه ملګری انصاری ته ورتسلیم کړ او هغه بیا مدینه منورې ته بوتله. دا یو څه هغه واقعي وي چې په بدر کې پیښ شوی وي. جبريل عليه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې تاسو اهل بدر څنګه بولئ یعنی کومه درجه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اهل بدر په موږ کې هغه بهتر او افضل خلق دي یعنی د لوړې درجه مسلمانان هغه کسان دي چې و بدر ته حاضر شوي دي. جبريل عليه السلام وویل همدارنګه په ملائکو کې هغه ملائکه افضل او د لوړې درجه خاوندان دي چې بدر ته حاضر شوي دي. دا د بدر عظمت او لوی ده. الله عز وجل د بدر ورځ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان بللې ده ځکه په دغه جنگ کې د حق او باطل د کفر او اسلام فرق او جلاوالي راغلي دي نو ځکه يوم الفرقان ورته وویل شو. او په دغه جنگ کې د کفر او قریشو رئیسان او سرداران ووجل شو.
دغه لوی جنگ خبر په ټوله جزیره العرب کې نشر شو. حتی د دې جنگ خبر و نجاشي ته چې د حبشه پاچا ورسېدی او نجاشي هلته په حبشه کې مهاجر مسلمانان سره راټول کړ او په بدر کې د مسلمانانو د کامیابی زیری ورکړ. د بدر د فتح اخبار و ټول ځایو ته ورسېده. د بدر معظمه غزا په اسلام کې هغه لوی جنگ دی که څه هم په ظاهره کوچنی جنگ او نفر پکښې لږ و. مسلمانان 300 نفر د 1000 نفرو په مقابل کې وجنګېده او جنگ هم تر 2 ساعته زیات نه و، مګر دغه جنگ نتیجه لو او مهمه نتیجه و. مسلمانانو په دې جنگ کې وکولای شوای چې د کفر ټول رئیسان د بین یوسي. په دغه جنگ کې د دې امت فرعون ووژل شو. اسلام په دغه یو جنگ نشر او مشهور شو. مسلمانانو وکولای شوای چې په دغه جنگ کې د قریش قوه هغه چې په جزیره العرب کې لوی او مهم طاقت وو د بین یوسي. دا د اسلام د نشرولو لپاره لوی اعلان وو، ځکه د عربو ساداتو او مشرانو شکست وخوړی. دغه جنگ د اسلام لپاره لوی دعوت وو. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یو نامعلوم قوت خلق دعوت ول، مګر اوس د اسلام قوت او طاقت ټول تشکاره او معلوم سو. قریش ته شکست ورکړي، نو دا په خپل نسبت و په خواني دعوتو ته لوی دعوت او بلنه سو. مسأله که څه هم ساده او کوچنی و، مګر آثار او نتایج ډېر لوی و. د سورة الانفال ډېر آیاتونه د بدر د جنگ په باره کې نازل شوي دي. دغه سورت پر دغه جنگ الهي تفسیره ده. دغه تفسیره د هغه تفسیرو څخه ډېر مخالفه ده. ډېر مخالفه ده کم چې پاچاهان یا قومندانان یې پس له فتح او کامیابی څخه پر خپل جنگو کوي. اولا الله عز وجل د مسلمانانو نظر و هغه تقصیرات او اخلاقی کمبودتیاو ته ورواړاوه کم چې تر اوسه په دوی کې پاتې وي او ځینې هم د ځینو مسلمانانو څخه پیښ شوه. نو هلته داسې آیاتونه نازل شوه چې دوی د خپل ځانو په پوروالي او د اخلاقو په پوره شوالي کې کوشش وکړي چې دغه کمبودتیاو څخه خلاص. او بیا یې هغه حالات بیان کړه چې په دغه فتح کې د مسلمانانو سره الهي تائید، کومک او نصرت ورسره وو. دا د پاره د دې چې دوی په خپل شجاعت او پهلواني مغرور نشي او په زړه کې غرور او کبریا ځای ونه نیسي، بلکې پر الله جل جلاله به توکل کوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اطاعت کوي. او بیا یې هغه لوړ هدف او مقصد ورته بیان کړي کوم چې د هغه هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خنړی جګړه وکړه او هغه صفات او اخلاق وروښول چې هغه په جنگو او معرکو کې د فتح او کامیابی سبب ګرځي. او بیا الله عز وجل مشرکانو، منافقانو، يهودو او د جنگ بندیانو ته خطاب کوي، بلغ او فصح داسې کامل نصيحت ورته کوي چې دوی باید وحق ته تسلیم سي او د حق متابعت وکړي. او بیا الله عز وجل و مسلمانانو ته د غنیمتو په باره کې خطاب کوي او دوی ته دغه مسئله په متعلق قوانین او اصول کښېښول چې دا مسئله د همیش د پاره منظمه کړه. او بیا الله عز وجل د مسلمانانو د پاره د جنگ او صلح قوانین کښېښول، ځکه اوس چې اسلامی دعوت دغه د جنگو مرحله ته داخل سو، نو دغه قوانینو ته اشد ضرورت وو د پاره د دې چې د مسلمانانو جنگونه یا اسلامی جنگونه هغه د اهل جاهلیت د جنگو څخه فرق ولري، چې مسلمانان په اخلاص او اخلاقو په جنگي معامله کې تر نور تفوق او بهتري ولري او وجهان تداور وشي چې اسلام فقط یو فکری او نظری شی نه دی، بلکې اسلام خپل متابعین پر هغه اساساتو، مبادیو او تعالیمو تربیه کوي چې هغه ته وربولي. په دغه سورة الانفال کې د اسلامی دولت د قانون داسې ماده مقرره شوه چې د هغه مسلمانانو چې د اسلامی دولت په داخل کې اوسېږي د هغه مسلمانانو سره چې د اسلامی دولت څخه د باندې اوسېږي فرق معلوماوه او ثابتاوه. یعنی د دواړو طبقو د ژوند د حالاتو پوره مراعات پکښ شوی وو چې دغه ذکر شوی مفاهیم تقریبا د جنگ
او د هغه د قوانینو د پاره د سورة الانفال خلاصه بلل کېدلای شي. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل په دغه دوهم کال کې د هجرت د رمضان د میاشتې روزه فرض شوه او زکات الفطر یا د کوچنی اختر سرسایه فرض شوه او د هغه بل فرضي زکات د پاره د نصاب اندازې وشول شوه چې دغه زکات الفطر په فرضیت او د فرضي زکات د نصاب د شوونې په سبب د ډیرو هغه فقیر او مهاجرو د مشکلاتو بار سپکسو کم چې دوی ته تکلیف ورکاوه. د بډایانو په مالو کې د غریبانو حق پیدا سو. سبحان الله. د یو شایسته تصادفي حالاتو څخه یو داو چې د مسلمانانو هغه اول اختر چې په خپل ژوند کې اسلامي اختر کاوه کم چې د هجرت د دوهم کال د شوال د میاشتې اختر وو. ځکه روژه په دغه کال فرض وه او دغه اول اختر وو. دغه اختر یې پس له هغه ښکارا او معلومدار فتح څخه وو چې لږ ورځې مخکې په بدر کې په نصیب سوه. دا څونه بختور او مبارک اختر دی چې پس له هغه څخه مسلمانانو تراغلي چې د فتح او عزت تاج پر سرو ایښی وو. او دغه اختر د لمانځه منظره څونه خوږه او شانداره وه چې مسلمانان د تکبیر توحید او تحمید په نارو سره د کورو څخه راوځي او د دوی زړونه د الله جل جلاله و طرف ته په شوق سره ورالوتل او د الله جل جلاله د رحمت او جنتو امید یې پس له دغه اوسنی نعمتو څخه چې امن او امان فتح او بری وو درلودي. او الله عز وجل دغه اوسنی نعمتونه د سورة الانفال په 26 نمبر آیات کې ورته بیانوي او فرمایي واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یعنی تاسو هغه وخت در پیاد کی چې تاسو لږ او پمځکه کې مغلوبه او ضعیفه واست او د دې څخه بیریدلاست چې تاسو به خلق وتشتوي. یعنی قریش یا فارس یا روم به مغلوبه کی نو الله جل جلاله تاسو ته ځای درکړي او تاسو ته په خپل کومک سره قوت درکړي او د طیباتو پاکو شیانو څخه رزق درکړي د پاره د دې چې تاسو د خپل رب عز وجل شکر ادا کړئ. ورونو دا خو درته معلومه شوه چې د بدر جنگ د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې هغه اولنۍ جګړه و او دغه جنگ هغه د حق او باطل په مابین کې جلا کول کې جنگ و. په دې جنگ کې مسلمانانو داسې بری لاس ته راوړي چې ټول عربو د مسلمانانو د کامیابی شاهدی ادا کوله او هغه کسان چې دغه جنگ نتایجو سره متفق او یو ځای کړه هغه کسان و چې دغه جنگ په مستقیمو خسارو او تاوانو ضعیف شوی و چې هغه د مکه مکرمه مشرکان و او هغه کسان و چې د مسلمانانو عزت او کامیابی پر خپل دینی او اقتصادي ژوند یو قوي ضربه بلل چې هغه يهود و. د کوم وخت څخه چې مسلمانان د بدر په غزا کې کامیاب شول دغه دوه ډلې د قهر او غضب حسد او عناد په اور کې کړي دي. الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. یعنی هغه چې د مؤمنانو سره تر ټولو خلقو ډیر زیات عداوت لري هغه يهود دي او هغه کسان دي چې مشرکان دي. او د دغه دواړو ډلو د پاره په مدینه منوره کې ملګری او کومکان موجود و. هغه کومکان یې څوک و؟ هغه کسان و چې نور یې نو د خپل ځان د پاره په کفر او شرک عزت او وقار نه لیدي نو په ظاهر مسلمانان سو چې هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول او د ملګری و. او دغه ډله هم تر هغه دوه نور اولو ډلو په حسد او عناد قهر او غضب کې پر مسلمانانو کم نه و. او هلته یو بل څلرمه ډله هم و چې هغه صحرایي عرب و چې د مدینه منورې په شاوخوا کې اوسېده خو د هغو د پاره د کفر او ایمان مسأله مهمه نه و. هغه بیا د چور او چپاول خلق و
هغه هم د مسلمانانو په نصرت او کامیابی مضطرب او پریشان شو او پر دې بیریده که په مدینه منوره کې یو قوي حکومت جوړ شي نو به دوی د دې څخه منع کړي چې د چور او حملو د لارې د قوت او طاقت لاس ته راوړي. نو یې د مسلمانانو سره حسد درلودي او د مسلمانانو دشمنان وګرځیدل. نو په دغه سبب د هر طرفه پر مسلمانانو خطرونه راوګرځیدل. مګر دغه ډلو د مسلمانانو سره په خپل سلوک او کړنلاره کې فرق سره درلودي او هر ډلې هغه لار اختیار کړې و چې د دوی په فکر دوی یو خپل مقصد ته رسول. هغه کسان چې په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا اوسېده هغه په ښکارا سره اسلام راوړي، خو په دننه کې د شر او فساد د سیسو او فتنو په جوړولو کې کوشش کاوه. خو يهودو بیا په ښکارا سره د دشمنی اعلان کاوه، خپل حسد او عناد و میدان ته راوېستي. مګر د مکه مکرمه مشرکانو بیا د فیصله کوونکي جنگ اختارونه ورکول او د خپل انتقام او بدله ناره وهله او د جنگ د پاره په ښکارا سره خلق او اسلحه سره جمع کول چې د دوی حالاتو په زبان حال سره و مسلمانانو تداویل چې خامخا یو داسې ورځ راتلونکې ده چې موږ بس تاسو څخه خپل بدله او انتقام اخلو. او واقعا یې هم په ورسته کې داسې جنگ و مدینه منوره ته وروستي چې د مسلمانانو پر هیبت او نامه ډېر بد اثر وکړي چې هغه د احد جنگ. خو مسلمانانو په دغه خطرناکه موده او حالاتو کې د خپل قائد اعلی په قیادت داسې رول ادا کړي چې په هغه رول کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت نبوغ او عبقریت زلیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه ټول خطرونه پوره وش او بیدار او د هغو د محو کولو د پاره ډیره شنقشه او کړنلاره عملی کول چې اوس به پراتون کې بحث کې دغه حالات بیان په مختصر ډول سره واوري. اول په کودر کې د بني سلیم غزا پس له بدر څخه د مدینه منوره استخباراتو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني سلیم قبیله چې د غطفان د قبیلو څخه یو قبیله ده د مدینه منوره د حمله د پاره لشکري سره برابروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ژر د 200 سپرو سره دغه قبیله و طرف ته ورووته چې دغه فتنه په هغه خپل ځالګي کې خاموشه کی ترڅو چې دغه قبیله و کوروته چې په کودر کې پراته و ورورسېدي. بنو سلیم ته چې دا خبر ورسېدي د خپل کورو څخه وتښتیده او هلته په یو شیله کې 1500 اوشه او یو مریی چې اثار دومېدي ځنې پاتې شو. دغه اوشان او دغه نفر مسلمانان ونیول. پس له هغه څخه چې د اوشانو څخه خمس وېستي پاتې اوشان یې پر مسلمانانو تقسیم کړه چې هر نفر ته 2 اوشه ورسېدل او هغه مریی آزاد او الک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې 3 شپې تیر کړې او بیا بیرته مدینه منوره ته ولاړ. دغه غزا د هجرت په 2م کال او د شوال په میاشت کې و چې دا غزا تر بدر ورځې وروسته و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترورولو یا وجلو د سیسه ورونو دا معلومه خبره ده. کوم وخت چې مشرکانو په بدر کې ماته وخوړه او ډیر مشران یې ووجل شو نو د مکه مکرمه مشرکان لکه د اور کره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په خپل ځانو کې سره اشیده ترڅو چې د مکه مکرمه 2 پهلوانانو داسې یو د سیسه جوړ کړه چې دغه اختلاف او تفرقه دغه ذلت او سپکاوي رشه د بیخه وکاږي. او دغه رشه د دوی په فکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. قصه داسې ده عمیر ابن وهب الجمحي چې د قریش د شیطانانو څخه بلل کېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دوه مکرم اصحاب ته په مکه مکرمه کې ډیر آزارونه ورکول. اوس دغه عمیر زوی د بدر په بندیانو کې د مسلمانانو سره بندي دي او بل صفوان ابن امیه ابن خلف چې پلار او ورور په بدر کې وجل شوی دي. دغه دوه نفر د کعبه شریفه په حجر یا حتم کې سره ناست او خبرې سره کوي
اول یې هغه کسان یاد کړه چې د بدر په جنگ کې وژل شوي وو او بیا مسلمانانو وسات ورواچول او بیا یې د مکې مکرمه د خلقو غمونه سره بیانول ترڅو چې صفوان وویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خوند او خیر نشته. عمر وویل رښتیا وایي په والله که پر ما پورونه نه وای باندې او پر دغه کوچنی اولادو نه بیرېدلای چې تر ما ورسته به خوار او دربدر سي زه به دغه اوس د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف د هغه د وجلو د پاره ورهیسوي وای او زه د ورتلو د پاره بهانه هم لرم ځکه زما زوی د دوی سره بندي دي. صفوان موقع مناسب ولیده او غواړي چې د لاسه ونوزي ویل ستا پورې پر ما زه ادا کوم او اولادونه د زما د اولادو سره یو ځای کوم هر څه چې مې په واسه پوروي په والله هغه نه ځنی منع کوم. عمر ویل دغه خبره د ځان سره وساته چې څوک نسی په خبر. صفوان ویل پیغام اوس. عمر بلاړي خپل توره شتره او په زهرو زهرناک کړ هغه داسي چې توره به ګرم کړ او په زهرو کې به کښښول د زهرو او به په وچ شله چې دغه توري زخم بیا نه جوړېدی. دا د هغه وخت زهرناک یا کیمیایی اسلحه و او بیا مخ پر مدینه منوره رهیسو ترڅو هلته د مسجد د دروازې سره خپل اوشه چوکه کړه او دای ځینې راکښته سو. تاسو په هیڅ چې د عمر څه نیت او څه مقصد دی؟ محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو